په دې صحابه کرامو کې یو صحابي و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې کله به نبی علیه الصلاة وسلام د سحر منځ وکړو نو دی به دعا ته نه ایسارېدو چې نبی علیه السلام به څنګه سلام وګرځو دی به فورا د مسجد نه وته به یو ځل نبی علیه الصلاة وسلام وسارو د داسې وکړو بیا یې وسارو د داسې وکړو په درېیمه ورځ باندې چې نبی علیه السلام سلام وګرځو دی وته نو نبی علیه الصلاة وسلام پې غږ وکړو ابو دجانه ودرېږه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ودرېد وی ابو دجانه داسې ښکاري چې الله ته ضرورت نه لري الله ته حاجت نه لري ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر حیرانه شو وی د الله پاکه پیغمبره په دې ټولو صحابه کرامو کې خو الله ته زه ډېر محتاج یم زه خو الله ته ډېر زیات محتاج یم زه خو الله ته ډېر عاجز یم زه خو الله ته ډېر ضرورت لرم د الله پاکه پیغمبره ولي وی ابو دجانه کو تا الله ته حاجت لرلې نو د مانځه نه به دې وروسته دعا غوښتله زه چې سلام وګرځم ته دعا ته نه ایزارېږې فورا وځي خو معلومېږي داسې چې الله ته ضرورت نشته دی که نه ډېر خلک داسې چې هغه الله ته ضرورت نه لري ښه ډېر خلک داسې دی چې الله تبارک وتعالی ته حاجت نه لري مونځ وشي نو په ده باندې وارخطایي وي بس په منډه د مسجد نه وځي دعا ته نه ایسارېږي د جمعې مبارکه ورځ وي د جمعې د ورځې مونځ وشي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی په فرض مانځه پسې وروستو دعاګانې د انسان قبلوي فرض مونځ نه وروستو الله تبارک وتعالی د انسان دعا قبلوي نو د جمعې ورځ نه د جمعې مونځ دې وکړو د هغې نه وروستو دعا غوښتل شي په ده باندې تلوار دې دعا ته نه ایسارېږي منډه وي د مسجد نه وځي خو معلومیږي دا چې د دې سړي الله ته حاجت او ضرورت نشته که نه کو الله ته ضرورت وي خو الله ته به یې لاس اوچت کړي په چغو چغو به ورته ژړلي خپل حاجات به یې ترې غوښتل خپل حاجات به یې ترې غوښتي وو حدیث مبارک کې راځي الله د فرض مانځه نه وروسته دعا قبلوي ورځ د جمعې ده د جمعې فرض مونځ دې وکړو الله نه وغواړه په دې مبارک ټایم کې وغواړه د دې دعا ته نه ایسارېږي دی د مسجد نه په منډه باندې وځي نو نبی علیه السلام وفرمایلو ابو دجانه معلومیږي داسې چې الله ته دې ضرورت نشته خو الله ته دې ضرورت خو د الله نه به دې غوښتله ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې نبی علیه الصلاة وسلام زما نه په یو خبره باندې خفه دی زه دعا ته ایسار نشم دا 2 ورځې ځکه راغی د نبی علیه الصلاة وسلام خواته کېناست وی د الله پاکه پیغمبره زه دعا ته ځکه نه ایسارېږم چې زما د کور په خوا کې په ګاونډ کې په یو دیوال سره زما سره یهودي پاتې کېږي او د هغه په غولي کې د کجوري ونه ولاړه ده او د هغې کجوري څانګې زموږ غولي ته راغلي دي د الله پاکه پیغمبره د مدینه منوره ده د شپې پکې هوا ډېره چلیږي نو د شپې هوا چلیدلې وي د هغه د کجورو د هغې څانګې نه دانې زموږ غولي ته راتاوې شوي دي نو زه په منډه باندې کور ته ځکه زما هسې نه چې زما وږي بچي راپاسي او د یهودي دا کجوري راوالي ویې خوري نو زه په منډه کور ته لاړ شم زما بچي لا نه یې راویښ شوي زه هغه کجوري راټولې کړم هغې ګاونډي یهودي ته اواز وکړم زمونږ کره ستاسو د کجوري دانې راتاوې شوي دا واخله سنبالې کړه هسې نه چې زما بچي وخوري چېرته الله پاکه پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایسارېږم د الله پاکه پیغمبره یو ځل مې ناوخته کو تا سره چې کور ته لاړم زما وږي بچي راپاسېدلي وو هغه کجورې راټولولې او خوړې زه چې ورښکاره شوم زما وړوکی بچی و د هغه کجوره په خوله کې وه مرۍ ته یې رسېدلې وه خو چې زما پې نظر شو ما زر راونیوه ګوته مې د هغه خولې ته ومنډله مرۍ ته مې وله ګوته ورسوله کجوره مې ترې رابار کړه د الله پاکه پیغمبره چې کجوره مې د وله مرۍ نه راویست هغه په ژړا شو زما نور بچي هم په ژړا شو بابا دا خو ماشوم دی خیر دی مرۍ ته یې رسېدلې وه دا خو به دې پرېښې وه که نه ما ورته وی چې بچو تاسو مه خفه کېږئ زه د قیامت د ورځې نه یېرېږم زه د میدان محشر نه یېرېږم هسې نه چې په میدان محشر کې آواز وشي چې ابو دجانه غل دی پردۍ کجورې په خپلو بچو باندې خورولي دي زه د دې نه یېرېږم بچو تاسو مه جاړئ مه خفه کېږئ زه د میدان محشر د رسوایۍ نه یېرېږم هسې نه چې په ما باندې هلته د غل آواز وشي چېرته چې ده په خپلو بچو باندې پردۍ کجورې خورولي دي
الله صحابه چې خبره واورېده چې اے صحابه کرامو خپل ځانم د حرامو نه بچ کئ خپل اهل و عیالم د حرامو نه بچ کئ سوال نه پیدا کېدو چې د یو صحابي د بچی ګیډې ته بیا حرامه تللی وه سوال نه پیدا کېده فورا عمل پې کوو مونږ اورو ډېرې خو عملو نشته دی مولان په منبرو باندې ستړي شو مولان په هره جمعه باندې ستړي شو په منبر باندې چغې وایي اے خلکو پردی حق مه خورئ اے خلکو ځان د حرامو نه بچ کئ اے خلکو کو دا حرام ډیره د خو مې قبلوئ حلال روزي خپلو بچو له ورکئ حلال روزي خپلو بچو له ورکئ شته عمل پې کم دی عمل چا دا پروا کړې ده چې دا حلاله ده او دا حرامه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې آخر زمانه شي د خلکو به د مال سره حرص زیات شي پیسې به جمع کوي پیسې دا پروا به هم نه چې دا حلاله ده کو حرامه ده دا پروا به نه ساتي صرف دا به وایي ماله پیسې پکار دي پیسې بس دا پروا به هم نه کوي چې حلال دي کو حرام دي نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وایي دا د قیامت د علاماتو یو علامه ده چې د حلال او د حرامو تمیز به ورک شي تمیز به ورک شي تاسو وګورئ که نه خپله معاشره کې وګورئ که نه خلک دا پیسې په کومه طریقه ګټي په کومه طریقه دا پیسې راټولوي د حلال او د حرامو تمیز پاتې شوی دی څه کوي دا خلکو سما به دې قبر له لاړ شي دا خوله به دې په دې خاورو باندې ډکه شي دا خېټه به دې په دې قبر په خاورو ډکه شي دا کومه ګېډه چې د حرامو نه ډکه کړې ده د ځمکې دا چینجي پکې به ګرځي دا شونډې به دې چینجي وخوري دا ژبه به دې چینجي وخوري ولې چینجوله په حرامو باندې زیات دی عمل نشته دی اورېدل ډېر دی خو عمل نشته دی صحابه کرامو چې خبره واورېده خبره بیا یې فورا عمل ته راوستې ده فورا مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړي یو په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالۍ هم راځي غمونه به هم راځي مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاة وسلام څه وه چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کړو په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی ازمیخ کوي پتاسو باندې امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی خیسته عمل ویلې دی ډیر عمل نه دی ویلې اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف اس پیدا نه لري خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي نو ژوند هم دی مرګ هم دی دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبې کړی دی په ژوند باندې حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروستو راځي که نه خو دغه آیت کې الله مرګ لومبې کړی په ژوند باندې مفسرین د دې نکتې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي مرګ به نه یېری دنیا کې ژوند کوه خو دا خبره مه یېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي هسې نه چې هغه کراس کې او د هغې نه اخوا لاړ شي ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي
په دغه آیت کې الله لومبه مرګ ذکر کړي ورستو ژوند ذکر کړي دی د دې وجه نه موږ په دغه آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو دنیا ته الله را لګلیو الله تبارک وتعالى را نیټم مقرر کړی دا یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي هغې له تیارې پکار دی نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي دوی به څه کوي غم خو به په هر کور کې راځي که نه هر کور کې غم راتلونکی دی دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دي کوي تلقین د کلمې به څنګه وي دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی هغه د بیماری په سختو کې دی کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به تیزه تیزه وایي امید د رب نه دا دی چې د هغه په ژبه باندې دا کلمه جاري شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لقنوا موتاکم تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره دا تلقین به ولې کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نبی علیه السلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره دا راله چې لا اله الا الله نبی علیه السلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شو نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله کېدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله او دا د هغه اخري کلمه شوه بس دا انسان جنتي دی دا اخري خبره د هغه شوه دا انسان څه دی جنتي دی خدا نه کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي هېڅ هم ونه وایي یا کله مونږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی نه دا مسلمان دی دا مسلمان دی کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله دا کلمه ورته وایو کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي د هغه خوله وازه پاتې شي خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې که خوله وله راټوله که زنه وله وتړه خپې لاس ورله سم که کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي د سترګې اسمان ته ولې نیولي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر نبی علیہ السلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري
دې روح ته ګوري نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل د سترګې دکه شانتې غړېدلې پاتې شو نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه سترګې ورله پټې که حدیث مبارک کې راځي ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیمار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې له ورغی چې پوښتنې له ورغی خپلوان بچي او ښځه ګیر چاپېره ټول ناستو د هغه حالت د ځانکدن و سخته پې وه نو کله چې د هغه نه روح ووتو خلک پوه نه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر هغې ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړله نو فزج الناس خلکو شور وکړو جړاګانې شروع شي خلک پوه شو چې ابو سلمه خو وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی لا تدعوا على انفسکم الا بخیر په دې ټایم کې ځان ته خیري مه کوئ بدې ردې مه وایئ بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو د خیر خبره کوئ ځان ته خیري مه کوئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون تاسو چې دا کمې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې آمین وایي نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي دا خو دا کیسې کوي خو په دې باندې ګورې فرشتې آمین وایي دې باندې فرشتې آمین وایي نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطې خبرې مه کوئ ستاسو په دې خبرو باندې فرشتې آمین وایي بیا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو د ابو سلمه رضی الله تعالی چې کله بیمار شو که نه د ام سلمه رضی الله تعالی عنه ویل وی الله دې دې سکی نه خو که څه شو په ده به زه داسې ژړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي داسې جړا به پسې کومه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي که نه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ صبر نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی وفات شو نو ما وی زه جړا کوم نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ السلام فرمایلی صبر کوئ انا لله و انا الیه راجعون وایي بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه مې وویله او دا مې ووی چې الله مال د دینه بهتر راکړي نبی علیہ السلام فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا دعا کوله الله نه چې ما ته د دینه څه راکړه ښایسته او غوره راکړه دا مې ووی خو په زړه کې مې ووی چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاو شي د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو مې ووی چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه خو په زړه کې مې ووی چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما پې عمل وکړو وی وخت تیر نه و څه موده پس ما ته د نبی علیہ السلام رشته راله د نبی علیہ السلام رشته راله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیہ السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی نو د دې وجه نه چې تکلیف راغی مصیبت راغی صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین الله د صبرناکو ملګری دی د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې دا عمل دی وکړو ملګری دی زه یم بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دې وکړو نو زه دې ملګری یم نو چې الله دې ملګری شي نو پاتې څه شو بیا کمې د څه شي راغی
نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو څه به وایي؟ انا لله و انا الیه راجعون به وایي او صبر به کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله د یو مسلمان بچی مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتې دا روح اسمانونو ته اوسي، نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وایي اخذتم ولد عبدي، تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو، د هغه نه خو د هغه بچی قبض کو، زما د بنده نه تاسو بچی واغستو. فرشتي ورته وایي الله او مونږ د هغې ستا د بنده نه بچی واغست ځکه چې ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده، تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله، ځکه بچی چې دی دا د زړه میوه ده، دا د زړه میوه ده، نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله. فرشتې ورته وایي او الله موږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي؟ تاسو چې د هغه د بچي نه روح واغستو، د هغه نه خو د هغه د زړه میوه وشو کوله، په دغې ټایم کې زما بنده څه وویلو؟ فرشتې ورته وایي حمدک واسترجع، الله ستا حمد بیان کو، واسترجع انا لله و انا الیه راجعون وي. الله تبارک وتعالی فرمایي سره د خپل علم چې الله ته فتح ده، خو بیا هم د فرشتو نه تپوس کوي ښه تاسو د هغه د زړه میوه شو کوله، تاسو د هغه نه د هغه بچی اغستو، په دغې ټایم کې هم هغه زما حمد وي، په دغې ټایم کې هم هغه انا لله ویل او صبر یې کو. فرشتې ورته وایي او الله ستا حمد بیانو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وایي لاړې شئ او په جنت کې یو محل او یو بنګله جوړه کړئ، یو محل جوړ کړئ او یو بنګله جوړه کړئ او په دې ګیټ او په دې ورته ولیکئ بیت الحمد وسموه بیت الحمد، هغې وسموه بیت الحمد، هغې له نوم بیت الحمد کېدی، دغه بنگلې له دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی. دا د هغې چا بنګله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته او هغه بیا هم زما حمد وي، دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنګله ده. الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي، د الله شکر به ادا کوي. علماء یو واقع لیکلي ده او یو عالم او یو مولي صاحب د هغه زوی وفات شو، بچی وفات شو، دی په دې بچی باندې ډېر زیات مین او هر سړی په خپل بچی باندې میني. نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډېر غمجن و، ډېر زیات پسې خفه و، د درس او تدریس پرېښود، بیانونه یې پرېښودل، سبقونه ویلې پرېښودل، ځان له یو کوټه و په هغې کې به ناست او جړل به خلک پریشانه شو چې یاره مولي صاحب خو د دین کار هم پرېښودو په بچي پسې، اوس د کوټې نه روزي نه او د چا سره میلاویږي نه، خلکو پې ډېر وس وکړو خو د مولي صاحب زړه ته اطمینان نه راته. یوه زنانه وه، وخیاره زنانه وه، هغې ویل وي تاسو ما د مولي صاحب خواله لږه ورپرېږدئ، زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم. بس مولي صاحب نه اجازت وغوښتی شو، یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري راتلی شي، وی رادې شي. دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله ده د هغې تپوس درنه کومه. وی وکړه څه مسله ده؟ زنانه ورته ویل وی زما یو ګاونډی وه، نو زمونږ خادي و ما د هغې نه سوالي کالی واغستو، یو خادي و هغې لتلم، د زنانو دا عادت دی د یو بل کالي ور واچوي، نو زه یې خادی لتلم نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو، والی وي یا هر څه و، د سرو مهر و هغه مې ترې واغستو، خو د یوې ورځې دوه ورځو دپاره مې ترې اخیستی و. خادي پکې ما تېره کړله، بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل، کالي زما سره پاتې شو. وخت تېرېدو کلونه پکې تېر شو، هغه کالي ما کلونه استعمال کو، چې په کلونو مې استعمال کړو، اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دي چې زما هغه کالي ما ته حواله کړه، خو زما د کالي نه اوس زړه نه کېږي، زه یې ولې نه ورکوم، زړه مې دې نه کېږي ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی. نو هغه مولانا ورته غوسه شوي، عجیبه ښځه نو هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره او هغې څه ونه وي تا په کلونو باندې استعمال کو، دومره وخت دې استعمال کو، او اوس یې چې درنه غواړې د هغې شکر نه ادا کوې نو موټکره پې شوې ورکوي نه اوسو.
دا ته څه عجیبه ښځه هغې ته د هغې کالی ولکه او شکر یې ادا کړه چې د 2 ورځو اغستې وسوالي او تا را سره په کلونو پاتې کړو. نو هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي نه په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه په دې په خپله سوچ وکړه دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه دا خو نه الله سبا له هم اخیستی شو دا بچی خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واخیستو نو ته پسې خفه یې مسلې دې پرېښودې په ګوټ کې کېناستې نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکرې ادا کړه نو ته د الله شکرې ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واغستو دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه ښه پوه کړم مسله هغې ته بیانوم په خپله مې پې عمل نشته دی نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته خپل درس او تدریس یې دوباره شروع کړو مقصد مې دا و چې غم به راځي مصیبت به راځي خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي د الله شکر به ادا کوي او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او فریاد کول چغې وهل ویر کول دا په شریعت کې ممنوع دي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ دو आवाज لري چې د الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی आवाजونه دي لعنتی आवाजونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي دو आवाज دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوښه دی لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمای دا لعنتی आवाजونه دي او مونږه پښتانه سوای زمونږ پښتانه وای وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور خیسته کیږي هغه خادي چې ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دې چې ویر پکې نه وي نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې خیسته کیږي خادي په ټنګ ټکور نه خیسته کیږي په دې ټنګ ټکور دې ځانوم برباد کو د کور نه دې برکتونه ختم کړو یا څومره غوبل په دې خادي کې وي کنه دا څومره ټنګ ټکوري کنه میاش بعد معلومات کوه خو خینګور یو بل تلاندې وتی صحیح شو بیا وی دا به سبل را دن نکړه خو چې راوستي می در په کور کې می غوبل جوړل نو غوبل به جوړلې په کوم ورځ چې تار اوسته تار د رحمت پرشتي د کور نه لګلې وي ستا په کور کې هغه درس غوبل جوړو چې تا په شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه دی پرشته د واده په ورځ رخصت کړي نو وس خامخه د انګور نه بدرته بلا جوړي وسنو دا لعنتی आवाजونه دي د دینه فریض پکار دی په خادای کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول جړه فریاد کول الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهلیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه دی خغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه د زما د امت نه د سر دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې څه وخی مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې ودعا بدعوه الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي نو د جاهلیت چغې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کمې زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دی که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلیمو او دریم بدبویم ډېره زیاته کوي نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انښتي وي
الله دی فنا راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه، سلور خبرې داسې دي، سلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي. د جاهلیت په دور کې بچ خلکو دا کم کارونه کول، زما په امت کې دغه سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي. کمی کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب، په نسب باندې فخر کول. پس نسب باندې څه کولو؟ فخر کول. زه خو پلان کې منو، زه خو پښتون یم منو، زه خو ډینګې منو. دې خبرو له اعتبار نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی. چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي، او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی. ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماشي د وزر هم نشته، د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته دی. ته خو وایې زه د کلي ملک یم، پښتون یم، پلانکې یم، ډینګې یم، خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې. ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده. نو الفخر فی الانصاب، فخر کول په نسب دا د جاهلیت خبرې دي، او نبی علیہ السلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب، په نسب باندې طعن لګول. مړه دا ماته خبرې کې کسبګر سړی دی، سړی ته وګوره، خبرو ته وګوره، زموږ دا خبرې دي که نه. طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی، او کمزوری سړی دی، دې ماته خبرې کوي. دا د جاهلیت خوی دی، در جاهلیت خوی دی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم، باران معلومول پستور سره. دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران وورو، په مونږ باندې الله تبارک وتعالی باران وورو. او کفارو به څه ویل دا پلان کې ستوری ښکاره شو، دغه د وجې نه دا باران وشو، دا پلان کې ستوری ښکاره شو، دغه د وجې نه باران وشو. هغوی به په ستورو باندې باران، چې دا ستوری راشي باران کېږي، او چې دا ستوری راشي باران کېږي. لکه زموږ د خلکو هم دا یوه نظریه غونته ده که نه، چې په پلان کې موسم کې باران دی، پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې، خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده. ډېر کله ته په شکال تیر شي باران مونږ په سترګو هم ونه وینو، داسې که نه. او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راوورئ، بس دا د الله په قدرت کې ده. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي النیاحة، ویر کول. ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت و. یو سړی چې به مړ کېده که نه، هغه به وصیت کو، وی په ما باندې به جړا کوئ، په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی، په ما باندې به جړا کوئ. او مخصوص زنانه به وي، هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه، جړا وکړه. هغه چې به راله جزاله به خپله ټپه او کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، جړل به چې ښځو به سره مې دغه کیسه به شروع وه. دا د جاهلیت طریقه ده، دا د جاهلیت طریقه ده. هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې. نن زمانه کې خلک په پیسو نه راولي، خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي. په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي، هله وي پلانکی راله ګوره ورته ښه دا به اوس جړا کوي، هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي. دا ستا څه دی، ستا څه دی چې ته پرې پړ مخې را پرېوځئ؟ دا برابرې ته و چې د دې پلار چېرته مړ دی، پړ مخې به راوروځي، یو غوغا به جوړ کوي، یو چل به جوړ کړي، او ټولې ښځې ویله پلانکی راله، پلانکی جدا شي. دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی. ارزانه څه کیسه شروع کړې ده. نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې، نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي، پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي. دا په شریعت کې د سره شته دی نه. نو النیاحة، ویر کول. ویر کول په غم کې نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي. ها غم راغی، مصیبت راغی، انسان د زړه ته تکلیف رسي، د سترګو نه اوښکې هم بهیږي. سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې پوښتنې له ورغی چې ورغې د هغه ځنکدن شروع، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکتل، د نبی علیہ السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شي، مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شي. دغرنګې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو، زما بابا ته ووایه چې مونږ کره لږ راشي. نبی علیہ السلام په سکار باندې مصروف و، وی زما لور ته وایه چې صبر کوه، صبر
صبر کوه. بیا پسې هغې سوال جواب وکړي بابا ته ووایه چې لږ راشي که نه. نبی علیه صلات وسلام چې لاړو د انوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکده نو د نبی علیه سلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه. د نبی علیه سلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وي، سترګې جاړي، اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه سلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې هغه وفات کېدو نبی علیه سلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. وی ان القلب یحزن والعین یدمع، زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي. ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم، خفه یم در باندې. خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی. د سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي، زړه یقینا غمجن وي. د دې اجازت په شریعت کې شته دی، خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی. او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن کنه د هغه نه خبرې هم نه کېږي. هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دی، د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي. غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي. پاتې شه سندرې ویل چې لا هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي. دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه هسې ځان له شو جوړوي. زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي، هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو. نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی، د دې منع نه ده، دا په اختیار کې نه دي. خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي. نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي، بیا ورله سترګې راپټې کړي، خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي. ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو، یعنې د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو. نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي. ته دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي. دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی او د ملیشانو یې ټیکټ راغستی د دوبۍ نه یې ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به وکړي. ولې هغه مړ دی دکې خاورو ته به یې دیم سپاري. د ایسارول بیا دومره جایز نه دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ، ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او کو دا هم بدعمله دی نو دا خو بیا یو مرداره ستاسو په ولو پرته ده، زر یې د دې نه ورتاوه کوئ، د دې ولو نه یې زر کوز کوئ، بیا لرې کوئ. کو نیکمل خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدعملې تاسو به ترې نه خلاص شه. د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي، په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي، تاخیر به نه کوي. کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت، کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي. دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دی څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان، بیا یو څلور ټونګې ووایي او ځان د مانځه نه خلاص کړي. دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه، په دې کې به تاخیر نه کوي. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی والجنازة اذا حضرت، کله چې جنازه حاضر شي کنه نو دا ایساروه ما په دې په وړو کې تلوار یې کوه، کور کې دا مه ایساروه. او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی پیغله جینۍ، په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه، مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه. نن مصیبت دا دی وی ورګه دی خو لا تعلیم نه دی پوره کړی،
ورګه دا خو به شپاړسم کوي ورګه دا خو به امپل کوي ورګه زه لا ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغه دا تاراله څه شي کتلی در سره کوم نه زه بس په خپله خوښه کوم داسې که نه د خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دی ورګه زه ته ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړه کړي نو هغه دا تاراله څه شي کتلی زه بس په خپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وي تا ته تپوس کړی وي پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یي کو دې وي او ورکا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی خپل خادي هم جوړول پکار دی په دې طریقه باندې زمونږ معاشره به څنګه ټیک کېږي زمونږ معاشره به هله ټیک کېږي چې مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې عمل وکړو